بیا هم له تاسو سره درنو دوستانو موږ له ځان سره فعاله ځوان او کرکټر بلال احمد ارماني له ځان سره مېلمه لرو. غواړو چې دوی سره پر دې موضوع باندې وغږېږو چې په افغانستان کې د وړو ټیمونو ته څومره پاملرنه کېږي، آیا دوی څومره وخت کېږي چې کرکټ کوي، ملي ټیم ته څومره کسان به په د وړو ټیمونو کې وي، د کرکټ په وړو ټیمونو کې وي چې هغوی البته ارمان لري چې په ملي ټیم کې ولوبېږي، استعداد یې هم لري، کولی شي چې په ملي ټیم کې چې ځینې کسان دي د هغوی نه ښه وړتیا لري چې ولوبېږي، خو داسې ویل کېږي چې په دې ټیم کې ځینې که څه هم استعداد ته هم کتل کېږي خو بیا واسطې هم پکار دي. دا چې وړو ټیمونو ته څومره پاملرنه شوې ده او همداراز د دوی فعالیتونه څومره دي، دوی تر کومه پورې په د کرکټ په برخه کې کار کړی دی، لوبېدلي دي، د دوی سره به غږېږو. ارماني صاحب سهار دې په خیر، ستړی مه سې. السلام علیکم. ترمه خاص صاحب په خیر یم. په سر کې خو لومړی خپل سلامونه تاسو تلویزیون لیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. اول سلام نو خبرې تا وکړلې کرکټ خو دغه کرکټ بورډ توجه کوي د وړو ټیمونو ته دومره خاص توجه نه کوي، داسې هغوی خپله ډېر ټیمونه لري، خپل هماغه ټیمونه چې دوی سره په شپږیزه لیګ کې لوبېږي، ملیون لیګ کې لوبېږي، رمضان ټرافي کې لوبېږي، هغه هماغه لیګونه چې هغه غټ لیګونه دي. دا کرکټ بورډ به د وړو ټیمونو ته دومره توجه نه ورکوي، خاص توجه دومره خاص نه کوي. ته خپل راته ووایه چې څومره وخت کېږي چې یعنې کرکټ کوې، لوبه په دې برخه کې کار کوې، ورزش کوې، دغه لوبه کوې، او څومره وخت کېږي چې افغانستان ته راغلی؟ فکر کوم چې ځکه زیاتره د کرکټ مینوال پاکستان کې هلته د مینوال سره پیدا شوې ده. بالکل ولا زما خو تقریبا ډېر وخت شو، زه څه وخت مخکې راغلم افغانستان، د هغه وخت کې چې د کرکټ بورډ رئیس مسولینو صاحب و، هغه وخت کې زه راغلم، دلته ما هغوی سره خبره کړې، نږدې ناست وم، خبرې مو سره کړې، بیا هغوی ما ته ویل چې موږ تا ازموینه واخلو، تا به د افغانستان ناشنل ټیم کې واچوو، تا باندې کیمپ وکړو. خو بیا متاسفانه چې هغه بدل سو، بیا نو زه بېرته لاړم، ما تر ډېر وخته پورې بیا له هېواد نه د باندې وم، او بس یو څه وخت مخکې 1 5 میاشتې وړاندې زه بیا راغلم، نو یو 6 میاشتې به کېږي چې د افغانستان په ډومسټک کرکټ کې مو داسې کارکردګي وکړه چې هغه تر څو په ډومسټک کې چا نه وکړه، البته کلب لیول کې 225 رنز او په ون ډے کې یو ورځنۍ لوبه کې چې هغه ما جوړ کړو، نو دا د افغانستان په تاریخ کې هم یو ریکارډ و. ارمان صاحب پر دې به وغږېږو چې ډېری د افغانستان کرکټران چې په ملي ټیم کې لوبېږي هغه د هېواد نه بهر یې کورونه دي، لکه پاکستان کې کورونه دي. تېره ورځ یوه بد خبر مو درلود، هغه دا چې شهزاد محمدي تللی و پاکستان ته، او په هماغه پاکستان کې د چا خبر په یو وړه ټیم کې لوبېدلی و چې نه باید لوبېدلی وای. څه فکر کوئ دغه د دوی کورونه چې هلته دي او همداراز که څه هم موږ اوس سیالي لرو د هغوی سره، ستونزې نه شي جوړولی هم دې کرکټرانو ته که چېرته افغانستان ته راشي، بار بار دا غوښتنه کړې ده، دوی ولې نه راځي افغانستان ته او دلته خپل کورونه نه راوړي؟ بالکل دا خو رښتیا نیم چې دا ډېر یو داسې بد خبر ده، بیا د شهزاد لپاره خصوصا ډېر بد خبر ده، ځکه چې خو ډېر غټ پلیر ده، غټ لیول کرکټ کوي، بیا د افغانستان نېشنل ټیم یې کړی، او بیا هغه داسې پلیر ده چې هغه په نړۍ کې ډېر ښه ریکارډونه له ځان سره لري. نو دوی به حتما هغه خپل مشکلاتو ته ګوري چې مشکلات به هم دوی په افغانستان کې لري، امکان لري چې دوی هغه مشکلات سره ته په کتو یا هېواد له باندې اوسېږي یا پاکستان کې یا بل وطن کې اوسېږي، نو شاید چې دوی کوم مشکلات ولري خو دوی سره باید خبرې وشي چې د دې مشکلات چې دوی له وطن باندې چې باندې دوی ته امنیت خوندي نه دی یا بل داسې کار دی چې دوی نشي کولی چې په افغانستان کې پاتې شي. څه فکر کوئ ارماني صاحب؟ هلته امنیت خوندي دی ځکه هغوی تل هڅه کوي چې د افغانستان د کرکټ پښې ووهي تر څو د دوی نه مخکې نه شي، یعنې په دې څو کلونو کې زموږ کرکټ ډېر مخته تللی دی، حتی دوی سره دوی مخکې وختونو کې زموږ سره د آماده نه وو چې لوبه وکړي، اوس یعنې موږ شاید چې ورسره مخامخ شو د دوی سره لوبې ته، ځکه زموږ هغه درجې مخکې تللي دي. څه فکر کوئ دوی آیا هلته ستونزې امنیتي ګواښ نه شي ورته پېښېدلی همدې کرکټرانو ته؟ بالکل لکه ما مخکې خپلو خبرو کې ویلي که نه چې دوی سره باید خبرې وشي چې دوی مشکل چې د دوی له هېواد نه باندې ځي، اگر چې زموږ په وطن کې دومره انشاءالله وضعیت خراب نه ده، خو بیا لکه دوی سره چې خبرې وشي د دوی هغه مین پوینټ ته راشي که نه چې دوی مین مسله څه شی ده چې دوی له هېواد نه باندې ځي، یا بعد نه کرکټ کې یا په افغانستان کې کرکټ نشته یا بله څه مسله ده، نو دا به دوی سره نږدې نه خبرې وشي، دوی اوس یې شي دوی څه شی غواړي. د افغانستان د ملي ټیم داسې فعاله کسان او د یو رقیب ټیم په یو عادي د یو رقیب یعنې د کرکټ ټیم په یو عادي ټیم کې په یو ولایتي ټیم کې لوبېدل تاسو څنګه ارزوئ؟ دا څه رقم ده؟ بالکل دا خو رښتیا نیم چې د چا د شهزاد له حیثیت سره خو بیخي نه ښایي، ځکه چې شهزاد خو ماشاءالله ډېر غټ پلیر ده،
او دا کار یعنې زما خپله ماته بښنه ښکاري. دوی به په کوم هدف باندې دی تللی شهزاد محمدي؟ تاسو خبر لرئ دي ځینې چې په کوم هدف باندې داسې واړه ټیم کې د ملي ټیم نه لاړ شي واړه ټیم کې ورسره ولوبېږي؟ دوی خو داسې ده چې ډېر ملګري دوستان له کاله وخت نه چې دې خو موږ ټول شهیدان یعنې ټولو دا بهتره معلومه چې کرکټ موږ له پاکستان راوړی، پاکستان هم ځه کړی، پاکستان هم دلته راغلی د مهاجرت په وخت کې. نو دوی هلته چې کوم ملګري دي هلته اوسېږي یا هلته بودوباش کې، نو هغوی تخمینا چې دې ځینې هلته ورسي هغوی به حتما ورته وایي چې یاره ته ما سره ولوبېږي یو ټیم کې، یا حتما داسې ملګرتیا په خاطر که نه د نور داسې خاص شی به زه انشاءالله نه وینم چې هغوی داسې کوم هغه وکړي که نه، یا د پیسو لپاره یا د یو بل ملک د لوبېدلو لپاره چې دوی داسې کار وکړي چې یاره زه پیسې واخلم یا دوی د شهرت جوړ کړم. زه پوره اطمینان یم چې داسې کومه خبره به نه وي. خو دغه ملګرتیا کولی شي چې ملي ګټې له زیان سره مخ کړي د هېواد ملي ګټې، نو هڅه باید تلاش باید وکړي دا کرکټران هم چې هغوی خپل حیثیت خوندي کړي، د کرکټ بورډ حیثیت خوندي کړي. خپل راته ووایئ سنې چې د مخکې هم یاده وشوله د کرکټ بورډ په ملي البته په دې وړو ټیمونو کې څومره استعدادونه ګورئ چې هغوی په ملي ټیم کې یا هم د دغسې کسانو چې ځینې کسان په واسطو باندې هلته ورغلي دي د هغوی نه ښه ولوبې په ملي ټیم کې؟ بالکل واقعي خبره چې د افغانستان په ډومسټک کرکټ کې په وړو ټیمونو کې واقعي داسې استعدادونه چې هغه اوس د افغانستان د نېشنل ټیم لیاقت لري. نو ورو ورو خو انشاءالله نور هم پیدا کېږي یعنې کوم کسان چې ماته معلوم دي هغه ډېر پیاوړي لوبغاړي د افغانستان په کورني کرکټ کې یا کرکټ کې چې هغوی کوز لیول کې کرکټ کوي هغه واقعا ډېر غټ پلیران دي او انشاءالله په آینده کې به د هغوی نه د ډېر ښه پلیران ووځي د افغانستان د کرکټ لپاره به ویاړونه راوړي، افغانستان ته به ویاړونه راوړي. نو د افغانستان په ډومسټک کرکټ کې انشاءالله ډېر ښه پلیران شته دي، هغه هم په دا کوز لیول کرکټ کې لکه عادي ټیمونه چې دي دې کې انشاءالله ښه استعدادونه شته. زمینه ورته برابره شوې چې هغوی وهڅول شي تشویق شي تر څو ملي ټیم ته یوه لاره ورته برابره شي، یعنې د لارې برابرېدو امکانات یې ورته شته دی؟ بالکل. نو که اوس دې ته وګورو پخوا کرکټ ته موږ ګورو، پخوا داسې کرکټ اوس چې زموږ ملي ټیم پلیران هغوی په چمنو زرو کې کرکټ کوي، اوس خو مسله ګراونډونه زیات دي، اکاډمۍ زیاتې دي، نو دا یو زمینه داسې ورته برابره شوې ده. اوس انشاءالله تر ډېره حده پورې مشکلات حل دي. دغه مسله څنګه ارزوئ؟ ځینې کسان وایي چې واسطې د واسطو له لارې کولی شي چې هلته لاړ شي، یعنې دغه مسله څنګه ارزوئ؟ آیا څومره خنډونه یې په دې برخه کې را پیدا کړي دي؟ که چېرته موږ دغه واسطې بازۍ له منځه ولاړې شي لا به نور هم د افغانستان کرکټ بورډ څومره قوي شي؟ بالکل واقعي خبره ده. خو بهتره معلوم ده، هر چاته معلوم ده، خو موږ هم داسې نن سبا ډېرې ورو چې یاره په کرکټ بورډ کې واسطې ډېرې زیاتې دي. نو که دا لرې شي انشاءالله نو زه اطمیناني یم چې د افغانستان ټیم به په آینده کې داسې یو ټیم وي چې نه ماتېدونکی ټیم به ډېر ټیمونه به په اسانه انشاءالله مات نه کړي، امکان دا ولري چې نړیوال جام خپل وطن ته راوړي. نو دا هغه خنډونه دي چې موږ ډېرو خلکو نه ورو چې یاره د افغانستان په کرکټ بورډ کې دا وشو، نن دا وشو، نن دا هغه وشو. که تاسو لیدلې په فیسبوکونو کې تېرې څو ورځې وړاندې په کونړ کې مظاهرې وې، په فکر کوم په 3 ځایونو کې نورې مظاهرې وې. نو امکان نه لري چې دا خلکو پکې څه لیدلي وي داسې څه به هغه به وي انشاءالله. یو په کونړ کې مظاهرې په دې خاطر باندې ځینې ولایتونو زونونو کې هغه مشران یې تغییر تبدیل شول، ځینې کسان تبدیل چې په کندوز کې ځینې یو کس نورعالم فرید و، همداراز په کونړ کې او یا نورو ولایتونو کې همداسې سره تغییر تبدیل شول. دغه تغییر تبدیلي تاسو څنګه ارزوئ؟ ځکه هغوی د ډېر وخت را په دې خوا هملته میشت ول، هماغه ځای کې ریاست یې کړی و د دغه برخې، ښه یې ارزوئ که نه؟ بالکل تا خو ډېره ښه خبره ځکه چې یو سړی خو نه باید په یو څه کې ټول عمر پاتې شي، هغه بدلېږي را بدلېږي، کېدای شي دونه ښه استعداد یم یا دونه پورته سړی وي، هغوی ته زمینه برابره شي. دا خو انشاءالله دومره بد کار نه زه څونه فکر کوم ما شخصي نظر داسې ده چې دا ښه کار وشو، بد کار نه شوی دومره. یعنې باید چې تغییر او تبدیل راشي تر څو نوي کسانو ته زمینه برابره شي چې هغوی هغه خپل انرژي چې لري، هغوی چې څه پلانونه لري، هغوی په لاره باندې واچوي تر څو کار وشي په زونونو کې هم. بالکل همداسې ده. په وړو ټیمونو کې که دا راته ووایئ د کرکټ بورډ مرستې او همکارۍ څنګه دي ورسره د هغوی سره؟ یعنې یو خو هغه ټیمونه دي چې ملي ټیم دی، یو هم هغه ټیمونه دي چې دوی شپږیزې ټیمونه چې دوی تر لاس لاندې دي، د نورو ټیمونو سره دوی همکارۍ څنګه دي؟ ځکه زونونو سره یا هم نورو کسانو سره نورو ټیمونو وړو ټیمونو سره زه خو لوبېږم دغه څه وخت راهیسې ما ته مخکې وویل چې زه افغانستان ته راغلی یم. نو
تر دې وخته پورې م کرکټ بوټ کوم داسې خاص شی مو سره نه کړی. زه خپله زه یو شخصي کلب کې لوبېږم، هغه د ګوډ لایف کمپنۍ ده، زه هغوی سره لوبېږم. نو تر دې دمه پورې کرکټ بوټ موږ سره داسې خاص کوم څه شی نه دي کړي چې دوی وایي چې یاره موږ ووایو چې موږ سره دا مرسته وکړئ، موږ ته دا زمینه برابره کړئ، موږ سره ټورنمنټ ونیو. نو دا کوم داسې خاص شی موږ سره نه کړی. په دې وروستي کې البته د خلکو د هلکانو د ځوانانو علاقهمندي د کرکټ سره زیاته شوې ده، ځکه د سر په سر بریاوې د افغانستان لپاره په هر ځای کې ټیمونه جوړ شول، مکتبونو کې ټیمونه جوړ شول، همداسې عادي ځایونو کې ټیمونه جوړ شول، هغوی فعالیت کوي، کار کوي. خو که چېرته زمینه ورته برابره شي، زه یقیني یم چې موږ به د ملي ټیم کې ډېر کسان داسې ولرو چې هغوی به فعاله کسان. بلکل واقعي خبره ده چې نن سبا خو چې موږ ګورو کوم کرکټ چې په افغانستان کې شروع دی هغه به ډېرې کمو هېوادونو کې، ځکه چې په کوڅه کې ګوري، که په سرای کې ګوري، که په میدان کې ګوري. مخکې به د دې لحظه پورې فوټبال و، رسم و رواج ډېر و، هغسې فوټبال اوس هم شته. خو کرکټ چې دا کرکټ بیا د ستا په خبره چې دغه اوسنیو بریاوو سره ډېرو خلکو پام کرکټ ته اړولی. یعنې غیرر هم چې زه ګورم چې په کوم طرف ته زه ګورم هلته کرکټ شروع وي. نو دا د ملي ټیم برکت ده چې دغه ټول کسان ډېر تشویقوي چې یاره دوی کرکټ وکړي. او کرکټ هغه یوازینی شی ده چې موږ ته ډېره خوشحالي راکوي. که موږ وګورو نو زموږ او ستاسو په وطن کې نور څه خاص شی نشته. یو کرکټ سپورټ ده، فوټبال ده، کرکټ ده، فری فایر ده، دغه هغه شی نه ده چې موږ ته خوشحالي راکوي. که نه په وطن کې ګورو سهار ماښام چاودنې دي، وژنې دي، نور څه نشته. بس یوازینی شی همغه کرکټ ده او سپورټ ده چې موږ ته هم دا خوشحالي راکوي. واقعا ارماني صاحب د راروان لوبو په اړه باندې راته وایئ، د افغانستان د ملي ټیم که معلومات راکړئ چې د چا سره لوبې لري او دغه لوبې څنګه ارزوئ؟ بلکل دا خو را روان فکر کوم چې بنګلادیش سره سیریز ده، بنګلادیش نه بعد بیا یو ټیسټ لوبه له انډیا سره لري. دا خو ډېرې غټې لوبې دي، ځکه د افغانستان تر څو د پاکستان سره هم کله مخامخ کېږو. داسې مې اورېدلی چې په نړیوال جام کې به موږ هغوی سره ګروپ کې یو ځای، نو هغوی سره به هم پاکستان سره مخامخ کېږو. نو د ټولې همدا هیله ده، ځکه په پاکستان کې هم هغوی هم یعنی څه وخت مخکې که د فکر وو د افغانستان د ټیم سره یې لوبې نه کولې، هم داسې ویلي وو چې دا ماشومانو ټیم دی، څه ځینې خبرې. نو د ټولو هیله همدا ده چې د هند سره هم هند هم قوي ټیم، بلکل قوي ټیم، یقینا د هغوی سره چې مخامخ شولو انشاءالله چې ورځ به راشي چې د پاکستان سره هم انشاءالله امیدوار یو چې راشي، انشاءالله دا ورځ به هم راشي، لرې به نه وي، انشاءالله نږدې به وي. ځکه چې افغانستان دغه اوس کوم کیم ده په هندوستان کې چې دوی کوم کیم په لاره اچولی ده، هغوی ته داسې ځوانان تللي چې 53 کسان دي، هغې کې 19 کلن ځوانان ډېر ښه بیټسمنان دي، ښه بالران دي. نو زه اطمیناني یم چې دې نه به انشاءالله ډېر یو ښه ټیم جوړ شي، قوي ټیم به جوړ شي، په هغه به د ډېرو خلکو د ماتې سبب وګرځي. نو امیدوار انشاءالله چې دغه را روان سیریز کوم بنګلادیش سره د انډیا سره دا له خیره افغانستان په خپله بریا پای ته ورسوي. واقعا انشاءالله په دې هیله باندې یو. که خپل راته ووایاست چې زه پر دې ځینې مسلو باندې وغږېدلو، تاسو په خپله څه هیله لرئ، امید لرئ چې را روان وختونو ته، را روانو کلونو ته یعنې په ملي ټیم کې هم لاره پیدا کړئ تر څو تاسو ولوبېږئ خپله؟ بلکل ارمان خو خامخا یې سړی چې یو لوبه کې هغه حتما یو ارمان لري. زما هم دا ارمان ده چې زه داسې کرکټ وکړم، داسې کرکټر شم د افغانستان لپاره چې خپل وطن ته ویاړونه راوړم او داسې کارنامې وکړم چې د کرکټ په تاریخ کې د افغانستان لپاره نه بلکې د نړۍ لپاره شانې کړي. نو دا زما ارمان دی چې یو ورځ د ملي ټیم کې ولوبېږم. همدا ارمانونه د ساده لکه میدانونو څخه، د سپیره میدانونو څخه شروع کېږي. بلکل همدې ځینې شروع کېږي. تاسو له کوم ځای ځینې شروع کړئ؟ یعنې اوس هم دغه هیله په ذهن کې لرئ؟ ځکه اوس مو هم پرمختګ کړی دی، اوس مو هم په دې برخه کې ډېر پرمختګ کړی دی. دغه هیله له څه وخت را شروع شوله تاسو ته؟ بلکل دا خو ما درته په سر کې ویله چې دا هیله خو زما د ماشومتوب نه وه، خو هغه وخت یې د بل ټیم دپاره وه. نو چې کله د افغانستان ټیم راووته نو موږ وویل چې د افغانستان ټیم دپاره بیا نو هغه هیله د افغانستان د ټیم دپاره شوه. اگر چې کرکټ موږ په بل وطن کې زده کړی، خو ډېر هغه هم چې کړی ده، فوکس هم چې کړی هغه نه بیا په هغه کې کړی، افغانستان کې هم کړی ده چې زموږ هم دا ارمان ده چې د افغانستان لپاره ولوبېږو. که نه ټیمونه نور هم ډېر دي، ډېر مختلف، لکه موږ تاسو وګورو دوبۍ کې که ټیم وګورو هغه ټول بهرني لوبغاړي دي. داسې ټیمونه ډېر شته، خو بیا هم لکه زما خپل دا شخصي د ارمان ده چې د افغانستان لپاره ولوبېږم، د افغانستان استازیتوب وکړم، افغانستان ته ویاړونه راوړم. داسې زمینې هم برابرېږي چې د افغانستان کسان لاړ شي په نورو ټیمونو کې ولوبېږي. بلکل برابرېږي. بلکل په فوټبال کې کسان درلودله چې اوس څه خبره مخکې د افغانستان په ټیم کې لوبېدل، اوس په نورو هېوادونو کې، ځکه زمینې نه وي ورته برابرې چې هغوی ورزش وکړي، هغوی ته امکانات نه وو ورکړل شوي. نو که چېرته امکانات دوی ته برابر شي، هېڅ وخت دوی هڅه نه کوي چې د نورو هېوادونو په ټیمونو کې ولوبېږي. که چېرته امکانات ونه وسیږي نو زه یقیني یم چې څه خبره لکه د فوټبال غوندې چې ځینې قوي کسان مو په نورو ټیمونو کې لوبېږي، داسې به نور هم زمینې برابرې شي کرکټ کې هم. بلکل ډېر امکانات د دې شته، خو انشاءالله به اوس د افغانستان کرکټ پرمختګ کړی ده
او ډېر داسې لیګونه دي چې هغه برابر شوي په دې کې ځوانان ډېر ښه تشویقېږي ډېر اګر چې ډېر داسې ځوانان زه وینم چې د هغوی اقتصادونه هم خراب دي خو بیا هم دغه لیګونه چې جوړ شوي دي په دې سره ډېر فرق کړی ده اقتصادونه هم ښه شوي دي او دوی ته هم زمینه برابرېږي چې دوی کرکټ وکړي ما ته خپل هم شخصا په دې شپږیزه لیګ کې وعدې راکول شوي ملیون لیګ کې په رمضان ټرافیانو کې دې کې وعدې راکول شوي دي چې تا به انشاءالله موږ لوبو نو امیدوار یم چې دې خپلې وعدې پوره کړي. شپږیزه لیګ کال په کال ترسره کېږي څه ډول سیستم دی؟ څو ټیمونه دي پکې د دغه په اړه باندې معلومات راکړئ. بالکل شپږیزه خو چې دا هغه کال په کال ترسره کېږي خو فکر کوم څه کال شپږیزه ختمه شوه هغه APL شو یعنې افغانستان پریمیر لیګ دا به په دوبۍ کې کېږي شپږ ټیمونه دي په دې کې نو عموده فکر کوم کابل بازان دي خو داسې شپږ ټیمه دي د افغانستان نه به دوبۍ ته ځي هلته د افغانستان نه فکر کوم دوبۍ ته ځي په دوبۍ کې به لوبېږي. ولې دلته په افغانستان کې داسې سیستم نشته چې خپل په ګراوند کې هم دلته بالکل تېر کارونه خو دلته په افغانستان کې کېدل اوس په دې کې به انشاءالله ډېر خارجي کسان خارجي پلیرانو ته دعوت ورکړی ده نو هغه بیا افغانستان ته اګر چې په افغانستان کې دومره وضعیت خراب نه ده خو بیا هم احتیاطاً زما شخصي نظر داسې و چې دوی به هم دا سوچ کړی چې د هېواد نه باندې وشي تر څو دا لیګ بدنامه نه شي که نه نو په دې خاطر به یې دوبۍ غوره کړي. تېر کال هم موږ یو چاودن درلودل د کرکټ بورډ ته نږدې همدغه چمن ته نږدې شوي ولو خو بیا هم هماغه پلیرانو یعنې موږ ته دا روحیه راکړه چې موږ په هېڅ صورت کې افغانستان ته راغلي یو نه ځو لوبه یې وکړه لوبه یې ختمه کړله بیا لاړل یعنې دا هم د افغانستان دپاره ډېره دغه وه ځکه ډېر کسان ناامیده شوي په دې باندې نه وه ځکه موږ خو تل چاودنې لرو تل غم دی عادت یو خو ناامیده خلک په دې باندې وله چې دغه خارجي پلیران راغلي دي دلته دوی به څه فکر کوي یعنې بیا هم د خوشبختۍ خبره دا وه چې هغوی مقاومت وکړو وویل چې موږ به دغه لوبې کوو. بالکل همداسې وه او انشاءالله نن یعنې دغه لیګ به هم کوشش کوي چې په دې خاطر باندې په دوبۍ کې فارمولا زما شخصي نظر همداسې ده چې دغه سوچ به دوی ورته کړی خو انشاءالله اطمینان یم چې دا خبره به نور بس خاص خبره نه وي انشاءالله. بس تاسو د دې هم الله همت درکړي او الله دې د چا خبره دوی په زړونو کې د رحم اوبه تېرې کړي تر څو دغسې ځوانانو ته زمینې برابر کړي چې په شپږیزه لیګ کې ولوبېږي. ډېر مننه چې راغلی او زموږ بلنه ومنله. ډېر مننه تاسو نه مننه کور مو ودان ژوندي اوسئ. ډېر مننه له تاسو نه هم ډېره زیاته مننه چې ملتیا مو راسره وکړله. که چېرته د ځوانانو لپاره زمینې برابره شي د کار که هغه په ورزش په برخه کې وي که هغه په هره برخه کې وي زه یقیني یم چې ځوانان په هره برخه کې تلاش کوشش او خپله هڅه هغه خپله انرژي په کار باندې اچوي نو که چېرته دغه یوه خبره چې د واسطو او فساد په هره برخه کې که فساد واوسېږي هغه برخه نیمګړې وي هغه برخه کې ستونزې زیاتې وي. که چېرته دغه واسطې او واسطه‌بازي او همداراز دغه فساد له منځه ولاړ شي زه یقیني یم چې زموږ په ټولنه کې به هېڅ ډول ستونزې نه وي. نن سبا چې دغه بدبختیانې دغه ستونزې هم را ولاړې شوي دي علت یې هم همدا ده چې موږ په هره اداره کې فساد لرو. په هر اداره کې هر مامور هر څوک تلاش کوي یعنې فیصدي ډېری کسان وجود لري چې هغه خپل کار په سم ډول سره پر مخ باندې نه وړي. که چېرته کرکټ بورډ کې هم واوسېږي هغوی خپل کارونه په شفاف ډول او همداراز د ملي ګټو په خاطر باندې پر مخ باندې یونیسي نو زموږ کرکټ او زموږ ټیم به هم له خطر سره مخ شي او موږ به داسې لوبې ونه لرو. او که چېرته دغه زمینه برابره شي ځوانانو ته او همداراز تلاش وشي کوشش وشي او دغه فساد او دغه خبرې ونه اوسېږي نو زه یقیني یم چې لکه څنګه چې اوس موږ د ورزش په برخه کې په نړۍ کې خپل بیرغ رپوو همداراز په نورو برخو کې هم موږ به بریالي واوسېږو. څو کلونه مخکې افغانستان لومړی مقام د فساد په برخه کې درلودی خو خوشبختانه دغه نوم ورو ورو ختم شو. راځئ ټول هڅه وکړو تلاش وکړو هغه کسان چې فساد کوي زه یقیني یم چې هغه پیسې چې اخلي په هغو پیسو باندې خپل تل هڅه کوي چې خپل د اولاد درملنه وکړي هغوی ستونزې پیدا کوي. نو کوشش وکړئ چې صادقه واوسېږئ د خپل شخصي ګټو پر نسبت باندې ملي ګټې په نظر کې ونیسئ. تر سبا پورې چې ستاسو چوپړ ته حاضرېږم تاسو په پاکه لاس سپارم ښه وختونه ولرئ. الله مو مل شه.